د غم شید بواسطه تصویر تمی خډیر وژړل ګرانه خډیر وژړل د فراق شپه واسطه تصویر تمی خډیر وژړل یارا خډیر وژړل د غم شید بواسطه تصویر تمی خډیر وژړل ګرانه خډیر وژړل یو سړی د انګریزانو د لاسه شهید شو، یو سړی د یهودیانو د لاسه شهید شو، یو سړی د وهابیانو د خوارجو د لاسه شهید شو. حضرت کعب رضی الله عنه فرمایي ان لقتیل الخوارج فضل 8 انوار على قتیل المشرکین. کم سړی چې د انګریزانو یهودیانو د لاسه شهید وي او کم چې د وهابیانو خوارجو د لاسه شهید وي، وی د نورانیت او د مقام 8 چنده په هغه شهید بالاتر دی کم چې د عیسویانو د انګریزانو خلاف شهید شوي وي. هغې کې د چا شک دی چې د انګریز خلاف جهاد نشته، د یهودي خلاف جهاد نشته، چې هلته د شک نشته دلته ولې شک کوي؟ کتابونو 4 مذاهب اتفاق سره فتوا ورکوي په خوارجو باندې د قتل، په بغاتو باندې د قتل. نو دې کې د مجاهدین وروڼه شک نه کوي، شبه دې نه کوي. اسلام ته صدمه د دوی نه رسېدلې ده. هغه قربانۍ سترګو کې ونیسئ، د صحابو خدمات سترګو کې ونیسئ، د تابعینو قربانۍ سترګو کې ونیسئ. د دغه دین په کلکه دفاع وکړئ، د دین دشمنان چې په هر لباس دي هر میدان کې مقابله وکړئ. دنیا کڼواسته تصویر تمی خډیر وژړل یارا خډیر وژړل دنیا کڼواسته تصویر تمی خډیر وژړل یارا خډیر وژړل رنجری راولی زما د جنازې امنیت نیسي، زما په ژوند کې زما په خیال کې زما د مرشد زما د مرشد امر کېدله زما حدیث دا امر کېدلی بیا سل زما په جنازه باندې بیا ته ودرېږه بیا ما د امنیت نیسي. دنیا کڼواسته تصویر تمی خډیر وژړل یاره خډیر وژړل د فراق شپه واسطه تصویر تمی خډیر وژړل یاره خډیر وژړل. قول د امام احمد رحمت الله تعالی علیه چې زمونږ او ستاسو جنازې به فیصلې کوي. لاشئ د هغې خلکو جنازې وګورئ، لاشئ د خوارجو هم جنازې وګورئ، او راشئ د دې مدافعینو د اسلام او د شریعت او د دین د مصطفی صلی الله علیه وسلم د دوی جنازې وګورئ. وګورئ د خوارجو هغه مشران، وګورئ ائمة الکفر والبدعه چې وروسته د مرګ نه د هغوی شکلونه څنګه مسخه کېږي. آیا دومره شبې په صوابۍ کې د خلکو راونه وتلي؟ آیا د مړو شبې راونه وتلي؟ شکلونه مسخه نه شوله؟ آیا مړی د هغې د خلکو نه پټ نه کړله؟ ولې دا
د خدای دي دا دشمنان د خدای دي دا کلاب الجهنم دي دا هغې خلکو شکلونه خدای مسخه کړل راشه د دې شهیدانو شکلونه وګوره د دوی په شونډو باندې هغه ښایسته تبسم وګوره د دوی په مخ باندې هغه نورانیت وګوره ډېر وژړل یاره ډېر وژړل د غم شیبه واستا تصویر ته مې ډېر وژړل هر یو څیز په خپل ضد باندې پیژندل کېږي موږ وایو الحمدلله که یو طرف ته دنیا کې خزان شته بل طرف ته دنیا کې بهار شته دی که یو طرف ته دنیا کې ازغي شته ده بل طرف ته دنیا کې ګلونه شته ده که یو طرف ته جهالت شته دی خو بل طرف ته علم شته دی عرفان شته دی که یو طرف ته په ځمکه کې د قارون او د فرعون وارثان موجود دي بل طرف ته په دې ځمکه کې د سید السادات رحمت کائنات صلی الله علیه وسلم وارثانم تشریف فرما دي معزز سامعینو که زه وایم چې د دنیا بقا دا د علماو په سر باندې ده چې علما په دې ځمکه موجود دي دا دنیا باقی پاتې ده نو زما خبره به بې دلیله نه وي بعضې کسان ډېر کمزورې مشورې موږ ته راکوي بس اوس خو د ځان خیال ساته دا تیز تقریرونه پرېږده ولې شیخ صاحب په خراب مر باندې مړ شو د شیخ صاحب غوندې مرګ د شهادت د ربي کریم ما ته هم راکړي چې د ده په لاس کې مې لاس وې او د محمد عربي مخې ته ورغلی وې چې موږ دواړه ستا د دین په دفاع کې شهیدان شوي یو چې زه ژوند یم که زمونږ شاته ودرېدی نه شئ زمونږ دفاع نه شئ کولی زه د خدای نه د شیخ صاحب غواړم دا د فراق شپه واستا تصویر ته مې ډېر وژړل یاره ډېر وژړل د غم شیبه واستا تصویر ته مې ډېر وژړل ګرانه ډېر وژړل د فراق شپه واستا تصویر ته مې ډېر وژړل یاره ډېر وژړل د غم شیبه واستا تصویر